بسم الله الرحمن الرحیم. اکسس ترازو په کیوري کې مو کار کوي. تیر ورځ مو چې کومه کیوري جوړه کړله، کیوري مو ویله چې د ټیبل تجزیه کولو ته وایي. لومړی مې چې کومه کیوري جوړه کړه ورته مو ویل چې هغه ماشه وښیه چې تر 50,000 کم وي. بیا مو ورته ویل چې هغه ماشه تر وښیه چې تر 50,000 لوړ وي. بیا مو ورته ویل چې د 50,000 او 10,000 ترمنځ وي، هغه ماشه تر چې کرته راوښیه. بیا هم همدغه ټیبل چې کوم دی ټیبل ته راځو نن څه ورته وایو. مثلا زه راځم د ډیزاین ویو ته، دلته به کنټرول ډبلیو کو دا تر څو یو ایډیټ پکې وکړو. ښه، دې ټیبل ته راځم ډیزاین ویو ته، یا په دې کې یو بل هغه ورسره اضافه کوم فیلډ د چیش په نامه به کوم، دا ور ټایم په نامه به کوم. ور ټایم ته به هم کرنسي انتخاب کوم، یس ورته وایي. ښه، راځم دې کسانو ته چې کوم دی ور ټایم هم ورکوم. مثلا د دې دومره ور ټایم دی او د دې نفر چې کوم دی دومره ور ټایم دی، دومره دی د دې نفر دومره ور ټایم. ټول ته به چیش ورکو ور ټایمونه ورکو. راځو دې ته به ور ټایمونه ټول ته ورکو چې د دې دومره ور ټایم دی. صحیح شو. کریټ ته راځو، دغه څه وروسته کیوري ډیزاین ته راځو. همدغه ټیبل اډ کوم، دې ټیبل ټول بیلډونه سلیکټ کوم، دا رقم دلته چیش کوم ایږدم. صحیح شو. پاور ټایم کې مو تیر ورځ په سلاري کې مو چې شو خبرې وکړلې. اوس راځم ورته وایم چې دغه کومه سلاري چې د علاوه ټایم سره چیش کې جمع کا په ټوټل په یو فیلډ کې د دې ټوټل ته چیش کرته وشه. اوس موږ صرف سلاري مور کړی او ټایم ور کړی نو ټوټل نو. اوس دلته ورته وایم چې ټوټل یو دغه فیلډ کوم نوې فیلډ چې دې ته راځم ټوټل ورته وایم. دغه څه وروسته یا ډبل ډاټ، په ډبل ډاټ کې ورته وایم چې سلاري جمع اور ټایم ورته وایم چې سلاري له اور ټایم سره چی شکه جمع که. صحیح شو. راځم کنټرول ډبلیو ورته وایم تر څو دا سیف کمه. دغه کومه کیوري چې ده دا به د ټوټل په نامه چی شکو ثبت کړو. دلته به ورته اوکې وایي. صحیح شو. د ټوټل په نامه یو کیوري راغله. ټوټل کې تاسو وګورئ دلته د په خپله چیش کړي دي جمع کړي دي. تاسو ټیبل ته وګورئ، ټیبل کې موږ نه دي جمع کړي، خو اما دلته مې چې کومه کیوري جوړ کړه دلته په خپله چیش کړي دي جمع کړي دي. د دې کس چې کوم سلاري د 40,000 سلاري دی، شل اور ټایم دی، ټوټل څومره ایستلی دي 40,000 شل. دا کس چې کوم دی 2,000 سلاري دی، 55 اور ټایم دی، ټوټل څومره ایستلی دي 2,055. سارم په خلاصو. ښه، ټیبل ته راځم. د دې څخه وروسته مثلا زه راځم دلته ډیزاین ویو ته، د کوم یو ډیزاین ویو ته راځم، د ټیبل ډیزاین ویو ته راځم، ټیبل ته راځم او ډیزاین ویو ته راځم. دلته یو بل هغه ورسره اضافه کوم چې مثلا فیټ اور ناټ، یعنی یو بل فیلډ ورسره اضافه کوم چې دغه کسانو معاشات اخیستي دي که نه دي اخیستي. د اخیستلو او نه اخیستلو لپاره یس او نو ورته چې کوم ورته انتخابوم. دلته یس ورته وایم. اوس ورته وایم چې مثلا دا کس چې کوم دی معاش اخیستی دی، دې کس معاش اخیستی دی، دې هم اخیستی دی، دې کس هم اخیستی دی، دې کس هم معاش اخیستی دی، او دې نفر هم معاش، دې نفر هم. ګورئ څو کسان مو انتخاب کړه چې معاش اخیستی دی او څو کسان مو انتخاب کړه چې معاش نه دی اخیستی. اوس ورته وایم چې یوه کیوري راته جوړه کړئ چې په هغه کیوري کې ماته معلوم سي چې کومو کسانو معاش اخیستی دی او کومو کسانو معاش نه دی اخیستی. صحیح ده. نو څه کوم، راځم کریټ ته او دلته راځم کیوري ډیزاین ته راځم. دغه کوم ټیبل چې دی دا اډ کوم، د دې ټول فیلډونه رقم او دلته یې ایږدم. ښه، دلته چې کوم دی اوس نو راځم چې یس او نو چې کوم هغه دی، دلته راځم ورته وایم چې کومو کسانو معاش اخیستی دی او کومو کسانو معاش نه دی اخیستی. صحیح ده. نو راځم دلته ورته وایم چې قوس شروع یس. ښه، دغه وروسته سلاش او همدارنګه نو، دغه وروسته بل څه شي قوس بسته کوو. صحیح شو. اوس چې کوم دغه هغه دی دا به ټول کاپي کو، کنټرول سی به ورته وایو. دلته پارامیټر ته راځم، دا په پارامیټر کې کنټرول وی کوم. د یس او نو ډیټا ټایپ څه دی خپله یس او نو دی. دلته به دا ډیټا ټایپ ورته اوکې وکړم. کنټرول ډبلیو دا ثبت کومه، د چیش په نامه به یې ثبت کومه، د پیډ اور ناټ په نامه به یې دا ثبت کوم. دلته به ورته اوکې وایم. دلته راځم پیډ اور ناټ په نامه را سره کیوري پیدا شو. اوس دې ماته وایي چې غواړې د کومو کسانو وګورې، یعنی غواړې هغه کسان وګورې چې معاش یې اخیستی دی او که نه دی اخیستی. هغه کوم کسانو چې معاش اخیستی دی هغه مو په یس نوم ولیوه چې یس، کوم کسانو چې معاش یې اخیستی هغه ته راوښیه. اوکې، ګورئ
شفیع دی، ماش اخص دی، سیف اخص دی، خالد اخص دی، جان اخص دی، صمیم اخص دی. ګورئ دا ټول چې کړی دی اخص دی. مثلا راځم زه ټیبل کې ګورم، په ټیبل کې ګورم مثلا شفیع ګورم، شفیع ګورم چې کړی دی ماش اخص دی. اکمل چې کم دی ماش نه دی اخص دی. صحیح شو. راځم دا ځلې بیا ورته وایم په فیډ اور ناټ کې بیا ورته وایم چې کم چې نو دي د نو کسان راته پیدا کړه. اوکې صحیح شو. اکمل چې کم دی ماش نه دی اخص دی، احمد چې کم دی ماش نه دی اخص دی، باسط چې کم دی ماش نه دی اخص دی. ګورئ دې کسان چې کړی دی ماش نه دی اخص دی. کریډ ته راځم غواړم چې د دوی ریپورټ چمتو کړم، یعنې ادارې ته ریپورټ ورکړم چې دغو کسانو ماشات چې دي پاتې دي. ریپورټ ته راځم ګورئ دلته په خپله سره د فیډ اور ناټ کم فیلډ چې دی کومه کیوري چې د هغه چی سوی دی انتخاب سوی دی. بیا دې ځای ته مې انتخابولی شي. ټول فیلډونه یې راخلم، نیکسټ ورته وایم، دلته هم نیکسټ ورته وایم. اسینډینګ او ډسینډینګ دی هغه څه وروسته بېرته نیکسټ ورته وایم. ټابولر کمولر جسټیفاید کم غواړي زه ورته وایم چې ټابولر دی وي، نیکسټ ورته وایم. هغه څه وروسته فینش ورته وایم. صحیح شو. اوس ما ته وایي غواړې د چا ریپورټ چمتو کړي، د کومو کسانو چې معاش اخیستی د هغو د چمتو کوي او که نه دی اخیستی. زه ورته وایم چې کومو کسانو معاش اخیستی نو څه شی ورته لیکم، یاس ورته لیکم. اوکې ګورئ د هغو کسانو ریپورټ یې چمتو کړئ. بیا زه دا ریپورټ چاته ورکوم، ادارې ته ورکوم چې دا کس دی، دا تخلص دی، ډاکټر دی، دومره سلري دی، دومره اوور ټایم دی. ګورئ معاش یې څه کړی دی اخیستی. سره په خبره خلاص شو. ښه راځو نو د هغه څه وروسته بېرته چې کوم دی خپل ټیبل ته رالو، په ټیبل کې کریټ ته رالو، کیوري ډیزاین ته راځو. دا ځلې بېرته دغه ټیبل چې کوم دی رقم یې د دې ټیبل ټول فیلډونه سلیکټ کوم. دا ځلې بیا یوه کیوري جوړوم. صحیح شو. په سلري اور ټایم فیډ اور ناټ په ټوټل په دې ټولو کې مو څه شی وکړئ کار مو وکړئ. اوس به راسو ډیپارټمنټ ته بیا راسو. صحیح دی. په ډیپارټمنټ کې به یو څه کار وکړو. په ډیپارټمنټ کې په کرکټریا کې ورته وایم چې ما ته یوه کیوري جوړه کړه. یوازې د چا کیوري راته جوړه کړه؟ د ډاکټرانو. یوازې د ډاکټرانو لیست راته راوباسه چې ډاکټران څوک دي. دلته صرف ورته څه شي لیکم؟ دلته ورته ډاکټر لیکم. کنټرول ډبلیو ورته دلته یاس ورته وایم. دلته ورته وایم چې لیست آف ډاکټرز، د چا لیست دی؟ د ډاکټرانو. اوکې اوس ګورئ چې دلته زموږ سره یو دغه پیدا شو د چا په نامه باندې، د لیست آف ډاکټر په نامه به یو سره پیدا شوي. ګورئ د لیست آف ډاکټر پر دې باندې کلیک کوم. دا کسان ټول ګورئ چې دي ډاکټران. ډاکټر دی، ډاکټر دی، ډاکټر دی. دا کسان ټول چې دي ډاکټران. صحیح شو. سر مو خلاص شو. بیا هم راځم دغه څه وروسته چې کوم دی د کیوري ډیزاین ته راځم. دا ځلې بیا څه ورته وایم؟ دا ځلې بیا ورته وایم چې څه شی راته پیدا کړه؟ منیجر راته پیدا کړه. چې منیجران څوک دي هغوی راته څه شي راته پیدا کړه. کنټرول ډبلیو ورته وایم، یس ورته وایم. دا ځلې بیا ټول څه شي راته پیدا کوي؟ منیجران راته پیدا کوي. منیجران چې کوم څوک دي هغه سره ټول څه کوي؟ پیدا کوي. دا زه مثلا راځم دې ټیبل ته راځم، ټیبل او دلته ډیزاین ته راځم. وبخښئ کنټرول ډبلیو وکړه. ټیبل ته به راسو، کریټ ته به راسو، دلته کیوري ډیزاین ته دغه ټیبل به اډ کو، کلوز. دلته ټول فیلډونه به سلیکټ کو. دا به دلته راولو. دا ځلې ورته وایم چې په ډیپارټمنټ کې دا ځلې څوک ورته ورښیم؟ دا ځلې مثلا منیجر ورته ورښیم چې منیجر راته چې راته پیدا کړه. صحیح شو. کنټرول ډبلیو یس. دلته ورته لیکم چې لیست آف منیجرز، منیجران لیست دی. صحیح ده. دلته ورته اوکې وایم. صحیح شو. اوس وګوره زموږ سره یو څه پیدا شو د لیست آف منیجر په نامه. پر دې باندې کلیک کوم. په دې کې ټول څوک دي؟ منیجران. سر به خلاص شو. داسې د هر یو لپاره ته څه کولی شې؟ جلا لیست جوړولی شي. صحیح شو. بیا هم دا ځلې راځم کریټ ته راځم، کیوري ته راځم. ورته وایم چې نه دا ځلې صرف په سرچ باندې چې ما سرچ ورکړې ته ما ته کسان څه کوه را پیدا کوه. دا یو دپاره جلا لیست نه جوړوم. دا ټیبل اډ کوم، ټول فیلډونه یې سلیکټ کوم، دغه فیلډونه یې راخم او دلته یې ایږدم. دا وارې بیا ډیپارټمنټ برخې چې کوم راځم دلته ورته وایم چې قوس شروع. دلته ورته وایم ټایپ department name to find. دغه څه وروسته بېرته څه کوم؟ قوس یې بسته کوم. صحیح شو. ورته مې لیکل type department name to find. صحیح شو. کنټرول ډبلیو ورته وایم. دلته ورته لیکم چې search a department. یو ډیپارټمنټ name، یو ډیپارټمنټ نوم سرچ ورکړه تا ته هغه ټول څه کوي؟ دلته راپورته کوي. دلته ورته اوکې وایه.
سرچ ډپارټمنټ نیم کیوري ته راځم. ګورئ اوس موږ ته یو سرچ باکس راپورته کوي. اوس څوک پکار دي؟ زه لومړی ورته وایم چې ډاکټران راته پیدا کړه. اوکې ګورئ ټول ډاکټران راته چې کړل راته پیدا کړه. سر مو خلاص وم. راځم دا ځلې ورته وایم چې څوک راته پیدا کړه. دا ځلې ورته وایم چې افیسران راته پیدا کړه. اوکې ګورئ افیسران راته چې کړل راته پیدا کړه. صحیح شو. راځو ګورئ په دې لیست کې زموږ سره ډاکټر دی، منیجر دی، افیسر دی. دا کسان راسره چې دي راسره شته دي. ګورئ په دې کې زموږ سره مثلا انجینر نشته. که زه چیرې دلته راسم انجینر ورته کلیک ورته وښیم چې یعنې موږ ته څه پیدا کړه؟ انجینر پیدا کړم. دلته یا ګورئ صفر انجینران راسره نشته. که برته چیرې راسم منیجر ورته وښیم چې ما ته څه پیدا کړه؟ منیجر پیدا کړه، منیجران پیدا کړه. اوکې ګورئ منیجران ټول راته چې کړه راته وشول.